بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو، الله جل جلاله می خوشحال روغ رمټ لره. دوستانو، په نن سبق کې د جملې سبق دی. ما درته ویلي وه چې موږ به جملو ته داخلیږو، په جملو کې به کار کوو. که چیرې تاسې مخکیني دوه سبقان نه وي زده کړي، نو تاسو د سبق پر دغه ځای ودروئ، ولاړ سئ هغه دوه مخکیني سبقان زده کړئ، بیا چې دلته راسئ په جمله باندې به تاسې پوه سئ. دوستانو، جملې ته په انګلیش کې سنټنس ویل کیږي. سنټنس چې ده هغه پر څلور قسمه باندې ده: پازیټیو سنټنس، نیگیټیو سنټنس، انټراګیټیو سنټنس، نیگیټیو اینڈ انټراګیټیو سنټنس. دا څلور قسمه جمله ده. پازیټیو ویل کیږي مثبته، پازیټیو سنټنس مثبته جمله، نیگیټیو سنټنس منفي جمله، انټراګیټیو سنټنس سوالیه جمله، نیگیټیو اینڈ انټراګیټیو سنټنس منفي سوالیه جمله. دا څلور قسمه جمله ده. په دې کې موږ جملې جوړوو. د هر یوې به خپل مثالونه درته وایم. مثبته چی ته ویل کیږي، سوالیه چی ته ویل کیږي، منفي چی ته ویل کیږي، په دې به ډېر په اسانۍ سره سر در خلاص کړم. که چیرې تاسې د تیرو سبقانو زده کړه کړې وه، نن به مې په ډېر اسانۍ سره خلاص شي. دوستانو، پازیټیو سنټنس یا افارمیټیو سنټنس دا دواړه د یوې جملې نوم دی. دواړه مثبته جمله ته ویل کیږي. مثبته جمله دې ته ویل کیږي چې په هغه کې دوه الفاظ نوي راغلي. ناٹ کوشن مارک، دا دوه نوي کې راغلي، دې ته چې ویل کیږي مثبته جمله. لکه مثال یې I am a teacher، زه یو استاد یم. I am a teacher، زه یو استاد یم. ګوره په دې کې نه دا سته چې نه یم، نه دا سته چې پوښتنه، نه پوښتنه په دې کې سته، سوال نسته کې چې زه ستاسو سوال وکړم، دا نسته کې. I am a teacher، زه یو استاد یم. په دې مې سر خلاص. He is a doctor، he is a doctor، هغه یو ډاکټر دی. he is، he د پاره د غایب استعمال دی. که ستاسو په یاد دی he is a doctor، هغه یو ډاکټر دی. صحیح سو. منفي لفظ نسته کې چې not، منفي لفظ چې دی not نسته کې. چې not کې راسي دې ته بیا منفي جمله ویل کیږي. She is a tailor، she is a tailor، هغه یو خیاطه ده. ټیلر خیاطه، هغه یو خیاطه ده. she is a tailor، هغه یو خیاطه ده. ګوره بیا منفي لفظ کې رانغلی، نه سوالیه لفظ کې راغلی. it is a sweet، it is a sweet، it is، it که ستاسو په یاد وي چې اټ استعمالیږي د پاره د غیر ذوی العقول او د غیر ذوی روح د پاره. سویټ وایي چاکلیټ یا خوږه، ټافي خوږه، چاکلیټ دې ته سویټ خوږه. اټ از ا سویټ، دا یو خوږه ده. اټ از ا سویټ، دا یو خوږه ده. نو په دې کې بیا منفي لفظ نسو استعمال، د سوال لفظ نسو استعمال. دې ته چې ویل سو مثبته جمله، یعنی پازیټیو سنټنس یا افارمیټیو سنټنس. یو آر ا ټیچر، تاسو یو استاد یاست، ته یو استاد یې. په دې کې بیا منفي لفظ نه رالی چې ته استاد نه یې، ته استاد یې. یو آر ا ټیچر، ته یو استاد یې. وی آر سټوډنټس، وی آر سټوډنټس، موږ شاګردان یو. ګوره وی آر ستاسو په یاد وي سابجیکټ فرونان به مې زده کړي وي. وی آر موږ، وی آر ا سټوډنټ، داسې نشي ویلی. څنګه وی آر سټوډنټس، دا ای چې راځي دا یوازې موږ د یوه شي دپاره استعمالوو. ګوره ا ډاکټر، ا ټیچر، ا ټیلر، ا سټوډنټ، دا یو یو سوګر ده. ای په معنا د یوه راځي. نو دلته موږ چې شي یاد کړئ، وی موږ ډېر، وی آر موږ ډېر، سټوډنټس دا د جمع دپاره سو. نو دا ټولې جملې چې درته تکرار سوې دا مثبتې جملې دي. یعنی کومې جملې دي؟ پازیټیو سنټنس. پازیټیو سنټنس. اوس به د هغه جملې بیرته موږ نیګیټیو سنټنس جن جوړوو، یعنی منفي جمله به جن جوړوو. منفي جمله به څنګه جن جوړوو؟ اوس ورته ګوره. I am not a teacher، I am not a teacher، چې شم کې راوستي not. دا not لفظ د پاره د منفي استعمال سو. اکثریت په منفي جمله کې not راځي، نور الفاظ هم سته،
خو فی الحال موږ ناټ استعمالوو. دا بعضې الفاظ زه ډېر پرېږدم چې یو جن راخم، ځکه زموږ ضرورت اوس راپوره کوي چې کوم وخت کې موږ ټینسو ته داخل سو، موږ ټینسونه ووایو، موږ په ټینسو په زمانو باندې سر خلاص شي، بیا موږ ته دغه چې په کار راځي هغه شیانو باندې بیا زموږ سر هم خلاصېږي، په کار هم راځي هغه شیان بیا بیرته راپورته کوو. لکه اوس موږ کانجکشن یو لفظ راخستی دی، یوازې اینډ. کانجکشن ډیر دی ځکه زموږ ضرورت په اینډ باندې پوره کیږي، یوازې په اینډ باندې زموږ ضرورت پوره کیږي. نو نیگیټیو سنټنس منفي جمله ته ویل کیږي. نو منفي جمله اول سابجیکټ پرونان لګوو، سابجیکټ پرونان سره بیا وروسته بیا ټوبي لګوو. ټوبي به ستاسو په یاد وي ام آر از، درې ام از آر، ام از آر، دا چې شو دا ټوبي و، دا زموږ سره په جمله کې مرسته کوي، زموږ جمله راپر کوي. نو ټوبي به ستاسو په یاد وي. د سابجیکټ پرونان څخه وروسته سابجیکټ پرونان به ولګئ، وروسته به ټوبي پسې ولګئ، د ټوبي څخه به وروسته چې شي ولګئ ناټ. اوس څنګه زه وایم I am not a teacher. ګوره I چې سلو سابجیکټ پرونان متکلم سو، یعنی ځان زه یادوم. I am یې چې سو ټوبي سو، am ټوبي، او بل not پسې لګوم I am not a teacher. زه چې شي نه یم، زه استاد نه یم. صحیح سو، په دې سر خلاصو. هی که ستاسو په یاد وي سابجیکټ پرونان د غایب دپاره استعمالېدی. he is از یې چې سو ټوبي سو، he is، د هی سره از استعمالیږي. که ستاسو په یاد وو he she it د دې درو سره از راځي. نو موږ اوس څنګه وایو he is، بیا به چې پسې ولګو په ټوبي پسې not. he is not a doctor. he is not a doctor. هغه ډاکټر نه دی. بیا she is، she د پاره د مونث یعنی د ښځې د پاره استعماله ده. she is not a tailor. she is not a tailor. هغه خیاطه نه ده. she is not a tailor. هغه خیاطه نه ده. it is not a sweet. هغه چاکلیټ نه دی، هغه خوږه نه ده، هغه ټاپي نه ده. څنګه it is not a sweet. دا منفي جمله سو چې سو نیگیټیو سنټنس. you are not. you are ګوره یو په یاد لره چې هغه سابجیکټ پرونان دی. آر په یاد لره چې ټوبي دی. د یو د پاره آر ټوبي و، ټوبي د یو د پاره استعمالیږي. د یو وی دی د دې د پاره آر استعمالیږي. you are، نو د ټوبي څخه وروسته چې شي ولګئ not. you are not a teacher. you are not a teacher. ته استاد نه یې. you are یعنی ته. you are not a teacher. ته استاد نه یې. دا منفي سو، ګوره ته استاد نه یې. دی معنی دی ویلي چې ته استاد یې. که مې وویله چې you are a teacher، ته استاد یې، که مې داسې وویل دا چې شو دا مثبته جمله سو، نو خو ته استاد یې. که مې ناټ کې ولګاوي you are not a teacher، ته استاد نه یې. we are not. we subject pronoun، are to be not. we are not students. we are not students. دا چې سوه منفي جمله سو. interrogative sentence یعنی سوالیه جمله. interrogative sentence به موږ څنګه جوړو؟ ډیره اسانه جوړیږي. که صرف تاسو په دې ځای سر خلاص کړئ په ډیره اسانۍ سره جوړیږي. تاسو ورته ګورئ ټوبي به راواخئ، د سابجیکټ څخه به د مخه کښېږدئ. ټوبي د سابجیکټ څخه د مخه چې کښېږدئ بس دا هغه جمله مثبته جمله راواخه کښېږده، صرف ټوبي راواړوه د سابجیکټ څخه د مخه که، بس دا جمله سوالیه جوړه سوه. لکه څنګه اوس زه وایم ما په مثبته جمله کې ویل مال I am a teacher. زه یو استاد یم. اوس زه دا سوالیه کوم څنګه؟ ام به د مخ راوم. اول خو آی پروت و د مخ، اوس به ام راواړوم د آی د مخه به کښېدم. am I a teacher. آیا زه استاد یم؟ مخکې مثبته کې څنګه وم؟ I am a teacher. زه یو استاد یم. اوس سوالیه څنګه سو؟ am I a teacher. آیا زه استاد یم؟ دې ته yes no question ویل کېږي. yes no question. د دې جملو جواب صرف په yes په no باندې راځي. yes معنا و، no معنا یا. په yes او په no باندې د دې جواب راځي. آیا زه یو استاد یم؟
ته به څه وایې؟ که زه استاد وم ته به ما ته وایې چې و، که زه استاد نه وم ته به ما ته وایې چې یا. وینې دا په یس په و په یا باندې د دې جواب راځي. په یس او په نو باندې ته یس نو کوشن ویل کېږي. یس نو کوشنز. نو ام آی ا ټیچر، آیا زه استاد یم؟ ستا جواب به ماله یس راځي یا به نو راځي. هغه در ښیم وروسته. هی از، هی از په مثبته کې موږ څنګه ویلو؟ هی از ا ډاکټر، هغه یو ډاکټر دی. اوس به موږ وایو سوالیه کوو یې څنګه؟ از هی ا ډاکټر، آیا هغه ډاکټر دی؟ سوال مې وکړي آیا هغه ډاکټر دی؟ نو ته به بیا ما ته وایه یس یا نو. که ډاکټر ورته ووایه چې یس ډاکټر دی، که نو ورته ووایه چې نو. صحیح شو؟ او شي از ا ټیلر، شي از ا ټیلر مثبته جمله. اوس به موږ د دې څه سوالیه جمله څنګه جوړو؟ شي از ا ټیلر مثبته، موږ سوالیه جن جوړو. از شي، ګوره خالی به ټوبې راواړی. از شي ا ټیلر، آیا هغه خیاطه ده؟ از شي ا ټیلر، آیا هغه خیاطه ده؟ بیرته جواب چی شته؟ یس نو. په دې دوه کې به یو وي، یا به یس راته وایه یا به نو راته وایه. سر په دې خلاص. دا اوس چې ما درته وویله دغه قسمونه د مثبتې جملې خالي ټوبې واړوه، د سابجکټ پرونان د مخې کښېږده، دا بس بعینه چی شي سوالیه جمله سوه. یا د ټوبې څخه وروسته په مثبته جمله کې د ټوبې څخه وروسته ناټ ولګوه، بعینه دا چی سول؟ دا نیګټیو جمله یعنی منفي جمله سوه. نیگیټیو سنټنس څنګه جوړیږي؟ اوس دغه موږ آی ایم ا ټیچر، زه استاد یم. اوس دا زه منفي کوم. آی ایم ناٹ ا ټیچر، زه استاد نه یم. اوس منفي جمله آی ایم ناٹ ا ټیچر. بیرته مثبته جمله آی ایم ا ټیچر، زه استاد یم. اوس د دې څه سوالیه څنګه جوړ کړم؟ ام آی ا ټیچر، آیا زه اوس یو استاد یم؟ آیا زه یو استاد یم؟ په دې به مې سر خلاصوي انشاءالله. اوس راځم نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس. نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس. اینډ په یاد کنجکشن دی. اینډ کنجکشن دی. کنجکشن ما درته ویل چې پر ځای باندې د او راځي، یعنی دا دوې جملې سره مښلول. نیګیټیو یعنی منفي، اینډ انټراګیټیو او سوالیه سنټنس جمله، منفي سوالیه جمله. نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس دا به موږ څنګه جوړو؟ د نیګیټیو جملې ترتیب ما در ښوولی و چې د مثبتې جملې د ټوبې څخه وروسته ناټ ولګوه، دا چی شول؟ دا منفي جمله شوه. او د سوالیې جملې ترتیب مې در ښوولی و چې د سوالیې جملې ټوبې راواخه، د سابجکټ پرونان د مخې ولګوه، دا به چی شي؟ دا به سوالیه جمله شي. لکه څنګه ام آی ا ټیچر، آیا زه استاد یم؟ بیرته اوس دا مثبتې ته واړوه. آی ام ا ټیچر، زه استاد یم. ګوره دی نه کې راله چې آیا زه استاد یم، پوښتنه نه کې راله. ام آی ا ټیچر، آیا زه استاد یم؟ آی ام ا ټیچر، زه استاد یم. اوس یې منفي کوم. آی ام ناٹ ا ټیچر، زه استاد نه یم. اوس نیګیټیو تاسې پیژندلې ده، انټراګیټیو تاسې پیژندلې ده، مثبته یعنی پازیټیو دا تاسې پیژندلې ده. پازیټیو یا افارمیټیو دا دواړه د یوې جملې نوم دي، دا تاسو پیژندلي دي در سره. اوس موږ نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس دا جوړو. دا به څنګه جوړو؟ دا به داسې جوړو. انټراګیټیو چې موږ جوړول، ټوبې به مې راواخیستې، د سابجکټ د مخه مې ایښوی، نو موږ به څنګه وایو؟ ام آی. اوس پر دا ځای به ناټ بیا ولګو پسې. ام آی ناٹ ا ټیچر، ام آی ناٹ ا ټیچر، آیا زه استاد نه یم؟ آیا زه استاد نه یم؟ په دې مې سر خلاص. ګوره آیا زه استاد نه یم؟ اوس تا زما سره سبق زه تا ته وایم، ته زما سره خبره منې نه، زه څه درته وایم؟ آیا زه استاد نه یم؟ نو ته به څه وایه؟ و یا. ګوره په و په یا به جواب راکوې. دغه دوې جملې دې ته یس نو کوشنز ویل کېږي. یس نو کوشن هغه ته ویل کېږي چې جواب یې په یس راځي یا په نو سره راځي. هغه انفارمیشن کوشن چې دي هغه به بیا په راتلونکي کې وایي د هغو جواب په یس او په نو سره نه راځي.
اوس به زه د یو دوه درو جملو مثال درکم چې موږ به مثال څنګه جواب په یس او په نو باندې وایو. دلته ورته ګورئ. I am مثبته جمله. I am a teacher. زه یو استاد یم. راځه بیرته منفي جمله جوړه کړه. I am not a teacher. زه یو استاد نه یم. زه یو استاد نه یم. ګوره منفي وکړه. زه استاد نه یم. ته ماته ته استاد یې، زه هم نه یم. څه وایم؟ I am not a teacher. زه استاد نه یم. اوس هغه مثبته جمله رااخمه سوالیه جمله جوړه. I am a teacher. زه یو استاد یم. د دې څه اوس سوالیه جوړوم. څنګه جوړه کړم؟ Am I a teacher. Am I a teacher. آیا زه استاد یم؟ ستاسو ما پوښتنه وکړه آیا زه استاد یم؟ ته به سره ته یس نو په دې به ته ماته جواب راکړې. نو اوس د سوالیې جملې جواب په یس نو باندې چې دا یس نو کوشن ورته ویل کېږي نو به څنګه موږ کوو؟ ګوره Am I a teacher. آیا زه استاد یم؟ ته به ماته څه وایې په جواب کې؟ Yes you are. Yes you are. و ته یې. Yes you are. و ته یې. ګوره چې زه ګډ یم د ځان دپاره زه خو آی وایم. نو چې ته ماته وایې چې واته نو به ته څه وایې؟ یو. د یو سره بیا کوم ټوبې راکړئ؟ آر. نو بیا څنګه ویل کېږي؟ Yes you are. و ته یې. ګوره زه وایم Am I a doctor. آیا زه ډاکټر یم؟ ته به جواب ماته راکړې چې ته نه یې ډاکټر. څنګه؟ No you are not. No you are not. یعنی ته نه یې ډاکټر. No you are not. No you are not. دا ټوبې باندې فکر وکړئ که چیرې تاسې ټوبې هلته زده کړي وو. ټوبې ما تاسو ته وښوئ چې په سابجکټ پرونانس کې د شي از اټ د دې درو سره از راځي، د یو وی دی د دې درو سره آر راځي، د آی سره ام راځي. دا درې ټوبې وله دا ما تاسو ته تقسیم کړي دي. دلته چې تاسې اوس ګورئ خبرې کوئ ګوره زه درته ګډ یم I am a doctor. زه ډاکټر یم. خو I am د I am سره چې راغلی اوس بېرته سوالیه جوړوم. Am I a doctor. آیا زه ډاکټر یم؟ ته به ماته څه وایې؟ No you are not. No you معنا ته. نو ته به ماته وایې چې ته No you are not. د یو سره چې راځي آر. نو باره به څنګه؟ No you are not. که زه ډاکټر ولم بیا به سره ته وایه Yes you are. Yes you are. و ته یې. زه درته وایم چې آیا زه استاد یم؟ ته به څه وایه؟ No you are not. یا ته نه یې استاد. ګوره استاد مې نه دی بیرته ورسره ځکه یو No you are not. No you are not. هغه استاد دی. ګوره زه څنګه Is he a doctor. آیا هغه ډاکټر دی؟ ته به څه وایه؟ Yes he is. ګوره دا به بیرته سم وایه Yes he is. و دی. هغه ډاکټر دی. Yes he is. آیا هغه استاد دی؟ ته به څه وایه؟ No he is not. He is. خو هغه غایب دی. د هغه دپاره ضمیر د هی راځي. یعنی غایب ته چې استعمال دی مفرد غایب ته هی. د هی سره ټوبې چې راکړي is. نو بیا به څنګه؟ No he is not. هغه نه دی ډاکټر. No he is not. هغه نه دی استاد. No he is not. هغه نه دی ټیلر یعنی خیاط نه دی. دغه دغه قسم د جملو چې دې ته یس نو کوشن ویل کېږي دا په منفي کې یعنی په منفي سوالیه کې منفي سوالیه جملې ما تاسو ته وښولې. ګوره منفي سوالیه به څنګه جوړو؟ داسې سوالیه ستاسې په یاد ده. منفي ستاسې په یاد ده. منفي هغه وایي چې د ټوبې څخه وروسته ناټ لګېدی او سوالیه هغه وایي چې ټوبې راخې د سابجکټ پرونان د مخه ږدي. اوس به هم منفي وي هم به سوالیه وي. دواړه جملې به سره راولو. څنګه؟ ګوره Is he not a teacher. Is he not a teacher. آیا هغه ډاکټر نه دی؟ ته خو خبره نه منې. خو دا هغه څه درته وایي چې دا دوا وخوره دا استعمال که ته نه منې نو هغه درته وایي آیا هغه ډاکټر نه دی؟ اوس په دې مثال خلاصو چې نیگیټیو and interrogative sentence. Negative and interrogative sentence. منفي او سوالیه جمله. منفي او سوالیه جمله. هغه دا چې منفي ده. منفي والی چیر دی؟ دا دی. ګوره آیا هغه دا چې سوال سو آیا هغه ډاکټر
نه دی دا نه چې کې رالی نه چې سو نه یې نیګټیو سو یعنی منفي سو آیا هغه ډاکټر نه دی ته د ستا زړه ته دا نه لوېږي چې هغه ډاکټر دی is she not a teacher آیا هغه استاذه نه ده is she is دغه ټوبې راواړه و سر ته کښېږده دا سوالیه سوه د ټوبې سره وروسته نو خو پر دا ځای باندې ناټ ایښول کېږي نو ناټ خو پاتې سو پر خپل ځای ټوبې دې واړوئ نو ناټ او سابجکټ سره نږدې سول ګوره برابر څنګه is he is she دا رقم بسې ناټ په پسې am I not a doctor am I not a doctor آیا زه ډاکټر نه یم نو خدای دې وکړي چې په دې باندې ستاسو سر خلاصوي انشاءالله سر به خلاصوي صرف دومره وکړئ چې تیر سبقان هغه تاسې تعقیب کړئ چې په دې ځای دلته نه پوهېږئ ځکه په هغه کې ما سابجکټ پرونان ښوولی دي او د هغه سره مې ټوبې ښوولی دی چې ټوبې به داسې استعمالوي نو چې هغه مې زده کړئ دا مې پخپله زده یوه خبره بله یاد ساتئ هغه دا چې د مثبتې او منفي جملې و پای ته به فول سټاپ دا ټکي ته ویل کېږي ما دا دې ګوره ورته وګوره فول سټاپ دا ټکی به منفي جملې او مثبتې جملې او پای ته به دا ټکی ورکول کېږي او د انټراګټیو یعنی سوالیه جمله نیګټیو انټراګټیو سنټنس یعنی سوالیه جمله چې هره سوالیه جمله په پای کې به څه شي وي کوشن مارک دې ته ویل کېږي د اشي ته ویل کېږي ورته ګورئ دې ته ویل کېږي کوشن مارک و ځکه چې زه سوال کوم نو ته بیا په دې پوهېږې چې دا سوال زما څه کړی دی نو دغه کوشن مارک او د فول سټاپ په دې کې فرق سره وکړي او یو چې دی په منفي جمله کې ناټ راځي که ناټ کې راغلی په دې باندې پوه شئ چې دا منفي جمله ده که ناټ نه و او سوالیه نښان نه و دا مثبته جمله ده که سوالیه نښان ولو دا سوالیه جمله ده او که چیرې سوالیه نښان او ناټ دواړه کې راغلي و دا منفي سوالیه جمله ده په جملو باندې به انشاءالله ستاسو سر خلاص شوی وي خوشحال قدرمن اوسئ دوستانو تیر سبقان در تعقیب کوئ ځکه چې په هغو باندې ستاسې پرمختګ کېږي که چیرې تاسې په هغه کې پاته راغلي یاست پرمختګ نشئ کولی خوشحال قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمت الله